شپږ لنډ تازه او ډیر مهم خبرونه لیدونکو سلامونه دا ویډیو تر اخره وګورئ چې په دې شپږ مهمو خبرونو خبر شئ. ملي دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ اړوند سیمه کې یو ځان وژونکي غوښتل د موټر بم چاودنې له لارې پر امنیتي ځواکونو برید ترسره کړي، خو هدف ته له رسیدو وړاندې د ځواکونو له لوري پیژندل شوی او برید یې خنثی شوی دی. دوهم خبر: افغان حکومت پریکړه کړې چې له څو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس له زیانمنو کورنیو سره د اړتیاو په پوره کولو کې مرسته وکړي. دریم خبر: ځایي سرچینې وایي چې د ولسي جرګې د وکیل خان محمد وردک پر موټریز کاروان چاودنه شوې او په ترڅ کې د نورو په ګډون څو تنه ساتونکي ټپیان شوي دي. د انګلستان لومړی وزیر بوریس جانسن په دې هیواد کې د کورونا د دوهمې څپې د مخنیوي په موخه سخت بندیزونه اعلان کړي دي. زلمی خلیلزاد: د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي چې په افغانستان کې د ملکي وګړو په ګډون د افغانانو وژنه او مړینه ډیره عامه شوې ده. او اخیری خبر هم دا چې د لوګر ولایت مرکز پل علم او د ننګرهار ولایت په لومړۍ ناحیه کې چاودنې شوي چې تلفات یې رامنځته کړي دي. له تاسو ډیره زیاته مننه چې دا ویډیو مو تر اخره ولیدله. که په اړه نظر لرئ کولی شئ زموږ سره په کومنټ کې شریک کړئ. تر بیا او بلې ویډیو الله مو مل شه.